إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم د مبارک او خوږ سیرت مونږ بیانو، او خبره د هغه وخت روانه ده چې له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی میلاو شوی، او د نبوت نه مخکې د هغه ژوندغه خبره روانه وه. دا خبره مونږ په آخرني بیان کې یا په تیر شوي بیان کې وکړه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ورکوالی په بنو سعد کې تیر کو د حلیمې سره. اول ته چې بیا حلیمه پې ویرېده، د هغه واقعې د لاسه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سینه وڅیرلی شوه، جبریل علیه السلام پسې راغلی نو بیا واپس کو مور ته. مور سره و تر دې چې هغه ته وفات شوه، او بیا د هغې نه بعد پاتې شو عبدالمطلب ته، خپل نیکه ته. عبدالمطلب ته منځ کې لاړ، نو بیا پاتې شو خپل مهربانه تره ابو طالب ته. او دا خبره مونږ بیانه کړه چې ابو طالب د خپلو زامنو دومره خیال نه ساتو څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتو، ځکه چې پلار ورته وصیت کړی، بل د هغه یتیم وراره دی، نو د هغې د لاسه به ورسره محبت ډېر کوو. بیا په ورځو کې دغه واقعه راغله چې باران نه کېدو، او رسول صلی الله علیه وسلم بوتو د کعبې خواله، او الله سبحانه وتعالی باران وکړو. هغه مونږ واقعه ذکر کړې وه. ابو طالب به چې دی شام ته تو د تجارت لپاره، نو د ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم بولی. په شام کې یو علاقه ده چې هغې ته بصرا ویلی کېږي، یو د عراق بصره د هغه جدا ده، یو د شام د بصرا وه. هغه علاقه کې چې دی نو بحیره پیر او راهب سره د هغوی ملاقات وشو، او هغه د دې خبرې ګویي وکړه چې دا سړی به یا دا ماشوم به سید العالمین او دی به پیغمبري، ځکه چې دغې کوم علامات ما ولیدو نو دغه علامات موږ په خپلو کتابونو کې لیدلي دي، په هغې کې مو ویلي دي، او الله دا خبره بیانه کړې وه. زموږ په کتابونو کې شتي چې داسې یو پیغمبر به راځي، او دا نښې به او دا ماشوم ماته هماغه پیغمبر ښکاري. نو هغه بیا نصیحت وکړو ابو طالب ته چې ته دا خپل وراره واپس بوځه، او شام ته یې مه بوځه، هلته یهودیان دي، هغو به ورته نقصان ورسي. نو ابو طالب په خپله واپس رانوستو، خو د خپلو څه کسانو سره واپس راولېږو مکې ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د 15 کالو عمر ته ورسېدو، نو یو واقعه را پیښه شوه، یو جنگ چې هغه مشهور دی په سیرت کې په حرب الفجار باندې. حرب الفجار، جنگ د فجار. او د سیرت په کتابونو کې دا غالباً کتابونو کې دا مختصر دی چې دا جنگ فجار د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی، خو تفصیل د دې جنگ هغه دا دی چې فجار 4 پیرې دا جنگ شوی، او فجار ورته به دی وي دې کې هغوی د حد نه تېروتي وو، او د حرم خیال یې پکې نه و ساتلی، او دغه شان دا خیال یې پکې نه و ساتلی چې دا د عزت میاشت ده، او په دې کې جنګ نه دی پکار، خو نه جنګ یې کړی و، او ډېر مرګونه پکې شوي وو، ځکه دې ته جنگ د فجار ویلی کېږي. دا 4 پیرې شوی، یو پیرې دا جنگ شوی دی، اولنی چې کوم د فجار جنگ شوی دی د کنانه او حوازین قبیلې په منځ کې. په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، دا پخوانۍ خبره. دویم جنگ چې شوی دی جنگ فجار، هغه د قریش او د کنانه په منځ کې شوی دی. او دا خبره مونږ که تاسو ته یاد وي، مونږ د جاهلیت حالات چې بیانول
نو بای کې موږ دا بیان کړو چې دوی غالبا کار همدغه و چې یو بل سره به د جنګ جګړې کولې په معمولي خبره به ګرمېدو تعصب پکې ډېر و چا به کس ته څه وویل بلکې د خبره مو تاسو ته واضح کړې وه که نه چې په سوونو کلونه به جنګ روان و دې دلاسې چې د یو قبیلې والا د بل قبیلې والا د اوښ چې دی په کاڼې ویشتی په دې باندې به جنګ روان یو بل نه مرګونه کول الله سبحانه وتعالی د رڼا راولېږله او د اسلام راولېږو وألف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بین قلوبهم ای پیغمبر په دې ځمکه باندې چې څه دي که دا ټول دې لګولی وی که نه خو تا کې دومره طاقت نه و چې د دې خلکو زړونه دې یو کړی خو دا ما یو کړي دا خلک بس دغه جنګونه به دوی روان او ما تاسو ته دا خبره هم بیانه کړې وه اقتصادي حالاتو کې چې د مکې اقتصادي حالات کمزوري و د قریشو د هغې وجې د جنګونه و کوم ځای کې چې جنګونه ډېر کېږي او کوم خلک جنګونه ډېر کوي د هغوی اقتصادي حالات هغه کمزوري ترقي نه کوي نو دویم جنگ د قریش او د کینانه په منځ کې شوی او د دوانو جنگونو کې ښه د یو بل نه کسان وژلي دریم جنگ فجار هغه د کینانه او د بنو نضر ابن معاویه خاندان په منځ کې شوی د قومونو منځ کې او په دې کې دومره ډېر مړي نه وشي لږ ساعت له جنګ شوی بیا ختم شو په دې دریو جنګونو کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و یعنې لا پیدا شوی هم نه و نو جنگ فجار چې کوم په سیرت کې راځي مشهور هغه د څلورم دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو اکثر سیرتونه ولا د مخکې درې نه ذکر کوي چې رسول سم پکې نه و نو دغه د سیرت سره تعلق نشته خو چې به سړی د قریش سیرت ګوري او د عربو تاریخ لټي باقي کې مخې ته دا خبرې راځي او دا غیم ځان له تفصیل له چې هغه تفصیل لزنه ورزم ځکه چې د هر جنگ اسباب دي دا ولنې جنگ فجار ولې شي دویم ولې شي دریم ولې شي څو قسم پکې مړي دي به صلح په سبانه وشو خو تفصیل د ضرورت نشته زمون کار د سلورم سره دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د سلورم جنگ فجار چې شوی دی د قریش او د قیس عیلان قبیله په منځ کې شوی دی قریش او د دوی سره بل خاندانو کینانه نو د دوه خاندانونو دوه قومونه ملګری او د دوی په مقابله کې قیس عیلانو قیس عیلان د هوازن قبیله یو شاخ دی د هوازن قوم یو شاخ دی نو غټ خاندان کم یو شو هوازن نو د جنگ شوی دی د قریش په ملګرتیا د کینانه کې د ملګریو په مقابله د هوازن قوم کې د دوی په منځ کې د جنگ شوی او په دغه ورځو کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کال او رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري یا غته د پیغمبري ملویدونه 15 کال مخکې دا جنگ شوی او د دې وجه دا مختصر به بیان کو د دې وجه دا چې سوق عکاز چې کوم میله بلګیدل تجارت لپاره په هغه کې یو کسو عروه چې د بنو هوازن سره تعلق ساتو د او یو بل الکو برات د غنمو چې د بنی کنانه سره خو بنی کنانه د شړلو د دې دوه په منځ کې څه خبر رااله د برات چې په دغه عروه باندې عملو کړو نه غي مړکو چې مړی کو به وتختید خیبر ته لاړ اول ته پټ شو مدینه کې د خپل قوم سره ورانه او د بنی کنانه سره ورانه واغو شړلې د خپل دغه خاندان نه بدل ته ناس په دې انتظار کې بس کومه د معمولی خبره خو نه دوه مغړ خاندان سره دی وځلې او دوه مغړ خلکو کس دی وځلې دلته په خیبر کې پټ شو الته د سره یو کس ملاو شو چې هغه نوم بشر ابن ابي حازم یا خازم شاعر دی نو دا شاعران اکثر ګرځي یوز دي بل دي الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الله په هر خور کې او کنده کې دوی دکی خوري کته جو ورځي ایران ګرځي کله یو خبره کله بل کې دا شاعرانو غالبا طریقه ده خیالي خبرې کوي دا شاعر دې سره ملاو شو وته وی چې مکې ته لاړ شو عبد الله ابن جدعان دغه په مکه کې مشهور سړی دی او په تاسو کې به دغه سړي ذهن ډیر تیزی چې هغه ته د یادی چې د تذکره ما به کم ذکر کړی او خان به له ول ډیر مل مدوس سره یو تذکره دا شی دویمه تذکره دا شی چې چا به جنې خوله نو د به هغه جنې بوه
دغه عبدالله ابن جدعان دی، مالداره، انتهایی مشهور او د عمر نه هم زیاتو، نو خلکو به ډېر قدر کو. وی ته لاړ شه عبدالله ابن جدعان ته دا خبره وکړه، هشام ابن المغیره دا مشر سړی دی، او حرب ابن امیه هغه ته ووایه، او نوفل ابن معاویه. دې یو څو کسانو ته دا خبر ورکړه چې برات چې دی سړی وجلی دی او سړي تعلق ساتو د بنو کنانه سره. هغه ورته خبر شو. چې هغه خبر شو نو د حوازن قبیلې چې کوم مشر ابو براء هغه وی چې دا قریش موږ له دوکه راکړی دی، او هغې سره هغه غوسه شو. قیس د دوی چې کوم مشر ته خبره وسه، قیس عیلان چې ویل کېږي دوی په منځ کې جنګ و، دا دوی مشر و قیس. نو هغه یو کس راولېږو، مختصر دا ده، د بنو عامر قبیلې یو کس راولېږو او هغه اعلان وکړو په مکه کې، ان میعاد ما بیننا و بینکم هذه الليالي من قابل. زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم وخت دی هغه هم دا شپې دي را روان کال له، بیا به ګورو. اوس دې بنو کنانه خو دا سړی شړلی ځان نه، ځکه چې په هغه وخت کې به چې کوم سړی د قبیلې سره برابر نه و یا سړي څه کارونه به وکړو، هغو به اعلان وکړو چې موږ د ده نه څه یو بېزاره یو، دی موږ شړلی، ده خو شړلی، خو په دې ځای کې اوس دی پرېښودی نه شي، ځکه چې دا د قوم په سطحه باندې مسله ده. دوی ورله چیلنج ورکړو او وخت ورته وښو چې دا به را روان کال له همدې شپو له بیا را جمع کیو، او دغه کال له بیا د عکاظ دا میله م ونه لګېده. دا ډېره مشهوره میله وه، لرې لرې نه به تاجران او شاعران به راتلو، د شاعرۍ مقابلې به یې کولې، پلوټ سامانونه به خرڅېدو. دې ته به خلکو انتظار کوو په کال کې چې به دا میله ولګېده، خو په دغه کال ونه لګېده. او د هغې وجه دا وه چې قریش او د هغوی ملګري کنانه او دغه اسد ابن خزیمه او څومره چې نور د دوی ملګري وو، دوی د دې جنګ دپاره تیاری کوو. نو یو کال صرف تیاری شوی د دې جنګ دپاره. او دغه شان قیس عیلان والا کوم چې دغه سره حوازن سره تعلق ساتو، هغوی هم تیاری کوو د دې جنګ دپاره. را روان کال چې کله دا وخت راغی، بس دوی جنګ له رالو، او د قریش مشران هغه هم دې جنګ ته راکوشي وو. او په هغه وخت کې د قریش او د کنانه د دواړو مشر چې دغه حرب ابن امیه و، او د هغې وجه دا و چې حرب ابن امیه ډېر یو خو د عمر نه زیات و، بل په دوی کې ډېر عزت والا سړی و. نو د دواړو په شریک خپل مشر چې دغه حرب ابن امیه وټاکو او جنگ شروع شو. په دې جنگ کې ناشنا کار دا وشو چې د ورځې په اوله کې قیس عیلان دلې وګټله د کنانه نه، دومره حملې به وکړي چې هغوی کمزوري کړو. نو چې څنګه د جنګ وختو په اوله کې ګټه د چا شوه؟ هغه د قیس عیلان والا چې هغه د حوازن سره تعلق ساتي، هغوی ته وګټله. بیا چې په هغو دویمه حمله وکړه د ورځې په دې منځ کې، نو بیا کنانه وګټله د قیس عیلان نه، او ګټه د هغوی په دغه باندې شوه. په منځ کې دا مړي ډېر زیات شو، به انتها مړي په دې جنګ کې شوي. نو بیا یو کس پاڅېد، عتبه بن ربیعه، چې هغه تذکره مخکې په دې سیرت کې راځي، او په هغه ورځ کې هغه ځوان و او د هغه عمر 13 کاله. پاڅېدو او چغې ووهله او اواز یې وکړو، د صلحې پیغام یې ورکړو چې تاسو به د کومې پورې لګیا یو، دا کسان به دغه شان مړي به موږ ته کېږي، د دوی نه هم کېږي د هغوی نه هم کېږي. او صحیح ده. نو کېناستو دا مشران، او د دوی په منځ کې د صلح خبرې وشوې، او دغه شان قریش هم واپس لاړو او قیس عیلان دوی هم واپس لاړو. په دې جنګ کې رسول صلی الله علیه وسلم وو، او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په دې جنګ کې وم، او ما به خپلو ترونو لا غشي ورکول. ملک صاحب مخکې وایي چې په دې جنګ کې د قریش مشران هم راکوشي وو. دلیل یې په دې باندې چې ډېر غټ جنګ و چې جنګ ته مشران کسان راکوشي. نو رسول صلی د خپلو ترونو سره و، 15 کاله عمر و، نو میدان ته خو نشي کوزېدی، لکه چې وړوکی و. خو دا کار به رسول صلی الله کو چې غشي به د خپلو ترونو له ورکول او تیار ولاړو. دې ته وایي جنګ فجار. ورسېدی به که نه؟ بیا بیا دا درسونه اورئ، بار بار یې اورئ، دا مسلې به تاسو ته بیا په ذهن کې کښېني. او کله چې سړی د یو شي سره ناشنا وي او اول پرې ورته بیان شي، نو هغه زر ورته نه یادېږي. او زمونږ پښتانه الحمدلله د دین سره ښه مینه لري،
او ښه شوق لري او داسې قوم دی چې معروف دی په دې باندې چې دین سره محبت دی، غیرت پکې دی. خو صرف دومره ده چې کمې د عوامو د طرف نه هم دی، کمې د علماو د طرف نه هم دی. عوامو کې کمې دا چې کوشش نه کوي دین د طلب کولو، او علماو کې کمې دا د مولیانو صاحبانو کې چې هغوی حق پټ کړی. یوه بل چې که خطبه کوي تقریر کوي بس داسې یو څو خطبې او تقریرونه مشهور دي هغه کېږي او هغې له څوک راضي هم نه ځکه چې هغې پکې درېیمه خطبه نه وي کړې، بله پکې زیاتې کړې ده پښتو کې چې کوي هغې له څوک نه راځي. بیا چې راشي د عربۍ هغې له هغه په 2 منټه کې ختمه شي، انا اعطیناک الکوثر پکې اکثر ووایي او بیا پکې مخې ته څه نه وي. نو څه به دې عوامو ته پته ولګي د دین. نو دا قسمه بیانونه او درسونه بار بار اورئ، دا مسئلې به په ذهن کې کښېني. دې ته وایي جنګ فجار چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ستاسو مخې ته به راځي. بې د هغې نه بعد بله یو واقعه راپېښه شوې چې هغې ته ویله کېږي حلف الفضول، معاهده د فضول. او دا د دې جنګ نه بعد د ذوالقیدې په میاشت کې شوې وه. ذوالقیدې په میاشت کې دا معاهده شوې وه. دا خبره د فایدې دپاره ساتي، دا بله معاهده به سره فایدې دپاره ذکر کړم. سیرت کې راځي عربو 2 معاهدې کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې، نبوت نه مخکې. او دا دواړه معاهدې د دې دپاره شوې وي چې د مظلوم سره به مرسته کوو. د چا سره چې ظلم کېږي د هغه سره به ودرېږو، او چې څوک سره ظلم کوي د هغه په خلاف به ودرېږو. اولنی چې کوم حلف شوی و او کوم معاهده په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، او په دې دویمه کې و. د دویمه ته حلف الفضول ویلی کېږي او هغې له راځمه. او د اولنۍ چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي حلف المطیبین، د هغه خلکو معاهده چې خوشبو یې لګولې وه. او دا په سیرت کې راځي چې د اولنۍ معاهده په دې شی وه، په قریش کې یو ټولګی جوړ شو او هغو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بنو عبدالدار دا یو خاندان دی. دې بنو عبدالدار سره دا کارو چې دوی به د کعبې خدمت کو. دغه شان د جنگ په وخت کې جنډه به د دوی سره وه. او درېیمه دا چې حاجیانو له به اوبه څښاک د دې انتظام هم دوی کو. او دا 3 خبرې چې په کوم قوم کې راجمع شي دا قوم د ټولو نه درون قوم دی. نو دې بنو عبدالدار سره دا کارو، حاجیانو خدمت، د کعبې خدمت، او په جنگ کې جنډه نیوه. او په جنگ کې جنډه هغه قوم نیسي چې هغه عزت والی. نو د قریش کې بعضو کسانو له په دې باندې حسد ورغی چې څنګه د یو خاندان دی دوی ته 3 کارونه والا شوي، حق دې ورسره شروع کو، حسد یې شروع کو، د خلک به سره پاسول. په هغې کې قریش په خپل وران شو. چاوي چې او دا خبره صحیح ده، چاوي نه داسې نه ده. نو بنو عبدالدار والا دا چلو کو چې کم مشران کسانو او کم سړیتوب خاوندانو او کم چې پکې هوښیار خلک وو هغو د خبره ورمخکې کړه. نو دا ټول مشران کېناستو او په دوی کې بنو عبدمناف خاندان والا دا چلو کو چې یو لوښی راوړو او په هغې کې دننه خوشبو و، عطر پکې و، طیب، ځکه دې ته ویل کېږي حلف المطیبین. په دغه لوښي کې دننه خوشبو پرته وه، عطر پکې و. دی کېښود د مشرانو په مخ کې او څومره کسان چې په هغه ټیم ناست وو هغه ټولو په دې لوښي کې د لاسونه ورننویستو دننه. او دا لوز یې وکړو چې موږ به مرسته کوو د بنو عبدالدار، او چې د چا سره هم ظلم کېږي د نن نه بعد موږ به د هغوی مرسته کوو. زموږ به د دې سره کار نه وي چې سړی د کم خاندان سره تعلق ساتي او د کم سره نه ساتي. او بیا یې دا لاسونه په د کعبې په دیوالونو راښکودو، یعنې لوز یې پوخ کو. اول یې دا لاسونه په یو لوښي کې ورننویستو چای کې دننه عطر و، او بیا یې دا لاسونه د کعبې په دیوالونو راښکودو. نو دې سره د هغوی لوز هغه پوخ شو، یعنې دې نه بیا څوک نه وړي. او بیا اتفاق په دې باندې وشو چې هر چې د حاجیانو د خوراک او د څښاک او د خدمت خبره ده نو دا به بنو عبدمناف له ورکو، دا د هغوی شوه. او د کعبې خدمت
او په جنگ کې جنډه د بنو عبدالدار سره پریږدو نو دا دوه کارونه د هغوی سره پاتې شو دا یو کار ته بنو عبدالمناف ته واوړېدو او په دې باندې اتفاق وشو او په دې اتفاق وشو چې چا سره ظلم کیږي نو موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو دا ولنۍ تاریخي معاهده په عربو کې شعر چې په سیرت کې راځي د عربو په تاریخ کې راځي خو په دې معاهده کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و په دې معاهده کې رسول صلی شرکت نه کړی دې پسې بله معاهده د هغې ته ویل کېږي حلف الفضول هسې دا نوم چې سړی واوري سړی حیران شي چې فضول څه مطلب یعنې هسې یو پالتو کارو ځکه ورته حلف الفضول وایي نه د دې دوه وجې والعلم عند الله اولنۍ وجه دا ده چې په دې معاهده کې چې کوم مشران ناسو په هغې کې د درې مشرانو نومو الفضل نه د هغې د لاسه دې ته ویل کېږي حلف الفضول ځکه چې فضل نوم درې کسان په دې کې ناسو او دویمه وجه دا ده چې په دې کې اتفاق په دې خبره باندې شوی چې د چا سره هم زیاتي مالي د خپل حق نه زیاتی چا نه واخلي دا مال به اخیستی کېږي او حقدار ته به رسي نو دا کم مال چې زیاتی شي دې ته فضل ویلی کېږي فضل په عربۍ کې زیاتی شي ته وایي نو ځکه دې ته ویلی کېږي حلف الفضول په دې حلف کې او په دې معاهده کې بنو هاشم بنو المطلب او زهره او تیم او دا غټ خاندانونه پکې راجمع شوي په کور د عبدالله بن جدعان کې او ملک صاحب مخکې چې عبدالله بن جدعان په دوی کې مشر سړی و د هغه په کور کې ټول راجمع شو او په دې خبره باندې لوز شو چې په مکه کې د چا سره ظلم کېږي د هغه مرسته وکړو چې چا سره ظلم کېږي او څوک هم ظلم کوي کائنا من کان د هغه خلاف ودرېږو او د هغې وجه څه وه د هغې وجه وه هغه ده چې یو کس راغلی و د زبید قبیلې مکې ته او د تاریخ او سیرت داسې چې د قبیلو د نومونه به ډېر اخیسته کېږي بعض ملګري وایي چې دا موږ به دې قصه پوه نه شو کله یو قبیله او کله بله ذکر کېږي د تاریخ او سیرت یې داسې اوس که داسې عامې خبرې کومه چې دوه فرقې جنګېدلې وي په مکه کې او هغه دا شي دغه شي نو داسې تاریخي خبره نه شو تاریخ چې بیانوي بیا به لازم پکې تذکره کې چې کم خاندان ولو کم نو بل دا چې د دې وروسته هم اثر دی په سیرت کې چا به مخې ته راشي نو یو کس راغلی د زبید قبیلې مکې ته راغلی بهر نه راغلی او د ځان سره سامان راوړی چې دا سامان به زه په مکه کې خرڅوم نو په مکه کې العاص ابن وائل السهمي مشهور سړی و ده ته دا سامان واغستو وي په ما یې راخرڅ په څو دی وي به دومره و زما شو چې سامان یې ته واغستو بیا ورته وایي ځکه پیسې نشته هغوی چې دا د بهر نه راغلی دی او کمزور ما سره به دې څه زور وچلی او دلته ټول زموږ خلک دي نو هغه پسې ډېر توراتو وی زما مال او زما حق هغه هېڅ حق ته نشته نیغ درې مکې نه وځه چې وي دې نه یم دلته نو هغه یو غره ته وختو اواز یې وکړو وی واورئ خلکو ظلم شوی دی ما سره پلاني زما حق خوړلی په تاسو کې دومره څوک زورور نشي چې مظلوم ته پوه وکړي په تاسو کې څوک دومره د عقل خاوند نشي چې ودرېږي ووایي چې ولې دا ظلم کېږي او په تاسو کې خلک را ګرم کړو نو په دغه ټیم کې زبیر ابن عبدالمطلب دا د رسول څه دی تره دی زبیر ابن عبدالمطلب دا خبره واورېده نو چې واورېده نو به د ځان سره دا خبره وکړو د کمې پورې به دا حالات لاړ د مشرانو ته خبره مخامخ کړه چې ګوره خبره دا ده سړی غر ته ختلی اواز او زموږ دپاره شرم خبره چې زموږ په علاقه کې بهر نه یو سړی راځي او هغه دې دا چغې وایي چې ما سره ظلم زیاته کېږي په تاسو کې څوک دومره نشي چې زما ته پوه وکړي هغو کې دا عادت و چې لږ داسې د غیرت ته خبرې به ورته وکړي او په غیرت کې راتلو او دومره غیرتیان والله العظیم چې د هغوی د تاریخ وګوري که نه یعنی چې اوس د حلف دوی کوو که نه دا لوز د معاهده په دې معاهده باندې دوی په زرګو کسان ځان قرباني خو د معاهده نه ماتوي دومره مضبوطو په لوز کې او دومره مضبوطو په خپله خبره کې ښه صفات چې ما کوم د هغوی بیانول پای کې ما دا تذکره کړې وه او د افسوس خبره ده چې د دې قسمه خبرو کمې په مسلمانانو کې به تا ته میلاوي او په هغو کې وه
دې خبرې داسې په کې غیرت راوچت شو وي تم موږ دومره مشران کسانی او دومره غټ خاندانونه او قبیله او مالونه او زور او حال دا دی بس راجم شو عبد الله بن جدعان په کور کې او لوزو شو په دې خبره باندې د دې قصه خو ختمو په ول کې عاص بن وائل راوته یې سړي پیسې ورکوه دی وخت نه مونږ ته پیژنو نو ته مونږ پیژنې پیسې سړي ورکړه د حق ورکړه غریب دی مظلوم دی پیسې ورکړه او به دې ما لوزو چې ما کې به چا سره ظلم نه کیږي او چې چا سره ظلم کړي دغه خلاف په پاسو په دې معاهده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې ذکر کړی دی وی چې شهدت حلف المطیبین زوی پاغه معاهده کې و چې هغه د خوشبو والا و ولکسات مخکې وګورئ چې بدی کې رسول صلی الله علیه وسلم نو حلف المطیبین رسول صلی الله علیه وسلم مراد د حلف الفضول له به ولوت مطیبین د نوموي ځکه چې بدی کوم هغه مشران ناسو کوم چې په خوشبو کې لاسونه په تیرشي معاهده کې خو دیو نو په هغه نسبت سره رسول صلی الله علیه وسلم حلف المطیبین او سبق نوی کسان ناسو مع عمومتي ويدخلوا ترونو سر رسول صلی الله علیه وسلم سبحان الله وګوره یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم د عمر ته وګوره او د کار ته وګوره چې هغه ناس خپل ترونو سره په دومره غټه مسله کې تقریبا په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر یعنی د 15 سنه بره د شهرونه کم دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د معاهده کې ناس مع عمومتي وانا غلام وذلكما فما احب ان لي حمر النعم وزما دا نه د خوخه چې دغه په بدله کې مال سوک سره خان راکې او دغه شرف رانه واخلي نه د سره خان قربانوم خدای شرف په دې باندې زه عزت منیم او د زما عزت په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا وې د عبد الله بن جدعان په کور کې زه په معاهده کې ناسوم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره د نبوت نه بعد کړې ده ما احب ان لي بي حمر النعم او زما دا نه خوخه چې دغه بدله کې سره خان والم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت اکه وسوم مال سوق په اسلام په دې حالاتو کې مال سوق د دې سي معاهده دعوت راکینو زه وسوم زم کینم پکې دې ته ویل کېږي حلف الفضول دوه خبرې ختمې شوې جنگ فجار او معاهده د فضول ودغه اسباب او وجه په اختصار سره د دې حلف نه او د دې معاهده نه یو څو فائدې ته بیانو اگر که فائدې ډېری دي چې سړی به کې سوچ وکړي زه ته په الله قسم خورم چې کله سړی په قرآن او په حدیث کې او د رسول په سیرت کې سوچ کوي کنه نو انسان الله سبحانه وتعالی په ناشنا حکمتونه کولاوي او ناشنا پوهه ولور کوي او د زړه ولرنه کې دنیا ولرنه کې آخرت ولرنه کې اسی مثال به تاسو درکو پته تاسو دې کې سوچ کړي او کني الله اعلم خو بیا موږ ګومان خاصاتم چې تاسو به سوچ کوئ سوره فاتحه موږ په مخ وایو په هر رکعت کې وایو یو خدای سوچ پزړه کې راځي چې څنګه د قران دا ولنې سورت داسې په سوچ باندې تاسو له مثال درکو څنګه د قران دا اولنې سورت لند او بیا به نور سم وګدوګ د سورتونه دې ته کې سوچ کو یو ناشنا حکمت پکې پروت دی حکمت دا دی چې دا قران ته کولاو کې او دا لن صورت ته مخې لراشي نو تنګيږي بنه نور قران به وي او کدا اول سرنه وګد صورتونه شروع شي به نور نه وي دا څومره د حکمت خبره ده د سوچ او د فائدې خبره چې کله سره سوچ وکړي خدیجه تر ورسېده په سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقيم یاله موږ ته هدایت وخایا د نیغې لارې هدایت موږ ته خو یاله موږ ته نیغې لارې وخایا او سورۃ ختم شو به سورۃ کوم شروع شو سورۃ البقره الف لام میم مخیته ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
هغه صورت کې نه غلار وخته کنه الله دې کوي ذالک الكتاب دغه نه غلار فيه هدى للمتقين په دې کې هدایت ته هغه هدایت کوم چې تاسو سورې فاتحه کې وغوښته دا چې متوسل مثال درکړو کوم دې کې ورننوزو او زما په ځل باندې ډېر ارمانونه دي خو الله دې ژوند راکړي ماته برکتي چې په دې عنوان باندې درسونه زو کوم قرآن کې حکمتونه او هر صورت هغه حکمت صرف ذکر کو چې په دې کې دا حکمت ته په دې کې دا فائدہ به مخې ته ځو او څومره ناشنا فائدہ ده د علم او د علم د مجالسو په لږ وخت کې ته دومره غټه فائدہ ملوي اهدنا الصراط المستقيم یا الله موږ ته وخاینه غلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله دغه کتاب دی کنه غنی غلا په دې کې هدایت پروت کې پرشتیا ته دغه نه غلار غواړي نه به قرآن کې شته الله سبحانه تعالی موږ د قرآن او د حدیث په حکمتونو باندې پوهه الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی د سیرت نه فائدې او حکمتونه راته راوباسو مته ستوي چې په دې معاهده د فضول د چې کوم د په دې کې درسونه دي او عبرتونه دي او حکمتونه دي زموږ لپاره یو سورته ذکر کومه چې خبره نه وګدي یا ولني دا معاهده شوی ده د مشرکین او د جاهلیت والو په علاقه کې او د غوی په معاشره کې دلیل له پدې باندې د اولنی فائدہ دلیل له پدې باندې چې چرتم یو معاشره پوره خراب نه وي لکه دې فتوا بنور کې چې پلانې قوم پلانې معاشره پلانې خاندان پلانې علاقه ولا ټول دي شي دي نه اوس د دور د جاهلیت خلق په شرک باندې دي خو بیا هم خیر پکې شته راجم شو کیناستو وې د مظلوم به تاسو کو د دې اولنی فائدہ وروته دویمه فائدہ چې کوم بده کې ده هغه د چې عدل پکار دی اگر که دا خبره مشرک یو کی او جاهل سره یو کی خو حق دی رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه ورسته د نبوت نه بعد وی که وسره تاسو کوم زم ولا وی دا ولې چې دغه د مشرکینو ما دی دغه نه وی کاری حق وی حق که هر څو کی وی حق دې که هر څو کی بیان کی کستا دشمنوم حق خبره وکي نو دا خبره به صحیح دا به صحیح دا زد دی او تعصب دی او کم عقلتیا ده چې وسړی یو خبر له پدې باندې د کور کې نه مني چې داغه دشمنی بیانې درېمه فائدہ پدې کې دا شو چې ظلم په هر صورت کې نامنظور دی بغیر د دین چې ته رنگ ته ګورن ته بچانه ګوري د دې علاقې ته نه ګوري د دې ملک ته نه ګوري په دې خبر باندې هغه پوښیو او ډیر مسلمانان دي چې هغه اوسم په دې خبره نه رسیدلي ظلم ناروا دی که پښتني کوي او که زمونږ نیکونه کوي او که زمونږ پلارانی کوي که زمونږ قومي کوي که عربي کوي که عجمي کوي که توري کوي که سپینی کوي که سوري کوي که خزه کوي او که سړی کوي او که بوډای کوي که ماشوم او که ځواني کوي ظلم دی دا په یو صورت کې دا نه قابلیږي دا فائدہ سلورمه فائدہ دا ناشنا فائدہ ده مسلمان نه پکار ده چې په خپل معاشره کې یو مقام جوړ کړي اوس رسول سلام 15 کالو په خو شا کې ناشته په موعده کې زمونږ غره دیر شو کالو شي په موبایل کې گیمونه کې غریب سوکي پیژنې چې دي سوک شته په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي چې خلک دې پیژني سوک یې دغه پلانې ځوان او هغه ناسو مشرانو سره کینی په پلانې ځکه موعده وبای کې ناسو په صلح کې ناسو التدا چلو په جنازه کې ولاړو په غم کې ولاړو په خادي کې ولاړو معاشره کې خپل یو مقام جوړ ک په دې کار نه کیږي چې مزدوري کوو خزي او بچو له پیسې لګا او ورګرځه د ډیرو ته چې ولیاد بالله الله دې حالات نو موږ ساتي بس وی ژوند دغه دې چې سړی ورګرځي د غم خادي وي څه دغه دې دا سړی دی چې نه څوک پیژني او نه څوک پیژني تاسو ژوند شو ژوند خو هغه ژوند دی چې تنه خلک دي تفوسو کی
پلانې نشتی نه ښکاري کوم ځای کې دی ټوله معاشره ټول قوم ټول ملک ټول علاقه ټول خاندان ټول کلی تپوس کوي لکه پلانې نشتی کوم ځای کې دی دا هغه سړی دی چې ژوندی دی رسول الله سلام د 15 کالو په خوښه کې په معاهده کې ناست دی داسې ځوانان زموږ په کار دي او داسې هلکان زموږ په کار دي زموږ هغه چې ورته ووایي د 20 کالو د 15 کالو مونځ اودس کوي چې دا به غریب دی له خوب ورځي وړوکی نه پوهېږي هلکه ولې دې حرام کار وکړو ولې دې ګناه وکړه د 13 کالو هلک ته ووایه او مشران راشي په دې خلاص کوي نه پوهېږي عقل یې کچه دی وایي د 13 کالو پورې د کافر عقل دی چې دغه وخت پورې د کچرې دا به کله پخېږي بیا او د رسول سم عقل ته وګوره چې 15 کالو په خوښه کې هغه په معاهده کې د مشرانو سره ناست دی عبد الله بن جدعان په کور کې دې ته وایي ځواني او دې ته وایي سړیتوب چې ته د مشرانو په منځ کې خپل یو مقام جوړ کړې ته دومره دروند سړی شي چې را مشران ته راغواړي چې راوغواړي پلانې دغه ژوند دی چې د ژوندو ژوند دی الله دې موږ ته د ژوندو ژوند نصیب کړي د مړو په ژوند باندې بس کې پیسې ګټاو پټي چې مور پلار له خزر او بچور لېګا او به ورځ اعلان شو مړ شه د څوک مړلې یره هغه پلانې نه مړ کم پلانې نه دې مړ هغه د شي شکل جوړ شي یره په ذهن کې مې راځي نه ما نه ایدل چرته بخخه کې قبر ته واچوي دا څه ژوند شي جون خو هغه چې ستا پکې یو بسمې ګوتې دی لګولې په سجدي کې چې څوک کوم راځي دی بسمې ته ګوري دی ګوتې ته ګوري او تو ته راځي چې دا د پلاني کار دی لکه اوس په معاشره کې ظلم کی تر پاسه د یو مشر خواله ورشي چې تاسو مشرانی تاسو خپويږي د پلانې کار چې روان دي د ظلم نه دی په یو کې د غیرت راوچت کو په بل کې خلک دې راجمع کړو ته یو ګوته ولګوله سباله به ته په خاورو کې پروت خو ژوندې وي خلک به پلانې دی الله وبخي دا کار هغه کړه وګوره د مشرانو ظلم کوو خو ګوره هغه پاسېدل او د مشرانی په وکړو چې ګوره ظلم بنه کوي در دینه د فائدې راوته خبره نه بیا خوګ دیږي خو صرف دومره حاصل دا شو چې په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي اخرنی فائدو به دا ذکر کو چې د خیر په کار کې د نیکانو په کار کې یو بل سره اتفاق په کار دی وتعاونوا على البر والتقوى د تقوا او د نیکی په کار کې مرسته وکړي کم ځکه د نیکی کار کیږي تاسو سره پکې شریک کیږي دې ځکه معاهده روانه رسول سم پکې شریک شو او بیا سوي خبره ختم نه شو وی که وسره ته سو کوی چې راشه دې معاهده زه وسوم زموي چې خیر کار د نیکی کار دی کم ځکه د خیر او د نیکی کار کیږي شریک کیږي بګي خپل یو اثر پکې پرېدا خپل یو نخه پکې پرېدا الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې نیکی په کارونو کې دیو بل مرسته وکړو حلف الفضول دغه واقعه او دغه اسباب او بیان کړو دغه نه بعد رسول الله سلام جون د سختو جون هغه دي چې د رسول سم په دي چې نوې ځوان شو نو دي خاص مزدوري نه و چې هغه به کوله خو متواتر روایتونه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې دغه لپاره بيزي غړي ساتلي او بیا چې کله مکه ته راغی نو په یو سور په باندې د مکه ول لپاره بيزي غړي ساتلي او ناشنا خبره ده چې هر پیغمبر بيزي غړي ساتري هغه کیو حکمت اگر که حکمتونه به ډیر دي سره به سوچ کې هویو هغه دا چې د بيزي غړي راټینګول ډیر ګران کار دی یو طرف زی بل طرف زی دا دی خو کو دا در تربیت کې چې ته مخ ته امت څنګه ساتي دی امت کې قسم خلق دي څوک بسوي ته به دا غوښ سره څنګه گزاره کې ته به دا غوښ سره وخت څنګه تیرې ځکه الله سبحانه تعالی د پیغمبرانو تربیت په دی باندې وکړي نو رسول سم بيزي غړي ساتري او د دینه د فائدې مروته چې د خپل لاس مزدوري کول او ځان له رزق ګټل د یو خطرې قد یو خکار دي او چې نیت دې بګیدای شي چې خپل بچو لپاره خپل مور پلار خپل خزه خپل خاندان د غوي سره غوي ساتم د غوي سره مرسته کوم الله دې اجر هم درکړي خو دومره وبګیننه نوځي چې سپری دي دین پرې
دا به عبادت ته خو د مطلب دی عبادت نه چې دغه یو عبادت ته کار ولې توحید دم پرې خو دی بس هغه کوم منځونه چې سړی پرې دي کافر کیږي هغه به سیم پرې خو دی او د یو حدیث یاد کړي حلال رزق ګټل چې وي دا عبادت ته موږ به مصروف یو او دا موږ کول سدي دا نور عبادتونه سری دا غینه بعد به رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تقریبا عمر 15 کاله شو نو په مکه کې یو زنانه و چې دا غینه مو خدیجه رضی الله عنها دغه سیرت ته به اشاره کوم خو یو خبري ورسته خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها یو مشهور زنانه نسب نوچته زنانه به انتها مالدار او دومره پاک و چې دغه نوم په وخت کې د جاهلیت په وخت کې هغه طاهره پاک زنانه دی به دا چل کو چې کسان به په کرایي په تنخواه باندې نیو یا به د کسانو سره خبره وکړه چې زما مال له دوړه غواړي شام ته یا پلاني علاقه د پلاني ته کدا مال ته خرڅ کو تعالی وبګیزه دومره در کومه دغه طریقه او دغه زنانه بخپل غونی شوتله نو بس چاوته رسول سم خوله چې دم ځوان لګته کار ماری نشتی کته دی ولګي په خپل قافله کې ای سیده خدیجه رضی الله عنها دا چلو کو چې رسول صلی الله علیه وسلم ولګو په خپل مال سره او یو خپل غلام سره ولګو مری میسره سره ولګو چې ته د سلام شه د الک څنګه دې څنګه نه وی ګوره خو رسول سم په مکه کې مشهور په دې باندې چې دا یو امانتګر انسان دی رښتینی انسان دی هغه چې زه وګورم الله سبحانه وتعالى په دغه رحله کې دومره برکت واچو چې دومره مال مخکې چرته په یو رحله کې خدیجه نه لګټلې څومره چې په دغه وخت کې وګټلې شو واپس چې رسول سم راغی مال ټول هغه ته حواله کو وی دا ګټل چې کوم من کړی دا او د ستا پیسې هغه دې برکت ته او دې ته خوشاله شونو مېسره ته برکت پرې دې سړي چې کوم اخلاق او کاغذ لیدلې په دې سړي کې چې کوم خصيفات او کاغذ ته چې لیدلې ته حیران شې هغه وی څه صفات په دې کې وی په دې کې دا او په دې کې دا او په دې کې دا خدیجه د دې متاثره شو او باغ ټیم کې د قریش مشران به تلو چې د خدیجه ځان لو غواړو هغه چې دهانه کوله یو خدای چې مشهور چې پاک زنانه ده بل مالدار ده به انتها او درې مده چې خاندانی اوچت خاندان ده په قریش کې هغه انکار کوي نو زه واده نه کوم چې کله وته دی میسره د خبرو کړ چې دا خو دې سړی پس لري سره محبت پیدا شو لاړ خپل یو ملګری و نفیسه دغه نوم و نفیسه ته د قصه وکړه وې دې چې دلته چې راکه ملک ته پیژنې محمد بن عبد الله نوم دی صلی الله علیه وسلم او دې چې ما د میسره نه اور ډیر صفتی ولوکو زړه مې کیږي چې دې الک سره واده وکم ستاسو خیال راغوتی به دومره خالق ته او ټول خلک صفت کې اوس عیب پکې نشته نو به واده سره وک دا نفیسه علی رسول سم ته خبره وکړه ورله پسې ویته چې د کمی زنانه سره د تجارت د قافلې ته د کمی زنانه بولیو دغه په ځل کې دی چې دا سره واده وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشاله شو چې څوک د دې زنانه نه انکار کوي نو لړ خپل ترونو ته دا خبره وکړه مشرانو ته هغه ته سیده چې ورته به راځي مونږ بلړ شو دغه د ماماګانو سره دغه د ترونو سره خبره وکړو او بعض روایتونو کې سیرتونو کې دې سره چې نه دغه پلار ژوند او دغه سره خبره کړې و الله اعلم د سیدو مغه خبره نه یا دغه د ترونو سره خبره شوی او یا دغه د پلار سره خبره شوی اب راځي شو او په دې عقد کې د نکاح چې تړل کېده نو په دې کې بنو هاشم خاندان مشران او د شرمودر قبيله مشران د ټول بګیناسو او د پاغه وخت کې چې د شام نه چې رسول الله واپس راغی نه دوه میاشتې بعد دا واده وشو او دا ولني زنانه چې رسول الله واده کړی دې ځکه یو فائدہ مته سوچ بهر خبره کې به سوچ کو دینه فائدہ وبس د زمانه د جاهلیت وا خدا دومره پاک خلک او بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څنګه ساتلې چې هغه دا چل نه دی کړی چې دا جنې خوخه شو ولیاذ بالله سد یارانی شکل اختیار کو یا په خپل ورغه غیته خبرو کړه
یا هغه په خپل رانه خبره وته وکړه دومره درانه خلک وګوره مته څه د خبره بیان کړو د غوي مجتمع د غوي معاشره څنګه پای کې مته استویلو چې یو هغه خلکو چې هغه خاندانی وړي روچتو هغه به غلط کارونه نه کول نو دې کو د خدیجه په ځل کې خبر راغله په خپل رسول سم ته نه تللی دا هغه ته مخامخ ویل ته زما خوخه چې تاسو سره محبت کوم او د عشق او د مینې محبت د قصې جنن سبا کی او افسوس خبره دعوه وکي چې مسلمانې موضوع قران او حدیث باندې موضوع قصې وبګیدل نه ها سیده سره کې خبر رااله مور ته بس طریقه ورسوه مشرانو ته ورسوه مشران پوي سوچ ویو کی بیا د الک ته طرف نه حالانکه دې کې صاحب نو چې رسول په خپل راغلی ځکه چې ولی په واده کې د جنید پر شرط ته الک ته پر نه دی رسول سم لړ خپل ترونو ته وی حالانکه لوی سړی د پنځه شو کا خو دې ته هغه پاک انسان چې الله سبحانه تعالی د هر عیب نه پاک کړو ل پیغمبر شه نه له دومره الله دومره ساتي چې سباله په دې پیغمبر باندې څوک اعتراض ونه کوي او کچرته دې شی ولعیاذ بالله اس خبره کو چې دې خبره د یارانی شکل اختیار کړي وي نو بیا به د مکی مشرکین خله چا بند کړي وي یعنی د دومره پاک انسانو مغونه لري پرې خو د کله به تلونه یو کله به تسو دا برش نه کدا قصه به کې شی وي بیا خو بالکل غو نه غلي کیدون دا چې دا مسله غو ونه چیرل نو پته ولګي چې دا مسله رسول سم دې په دې طریقه حل کړی دا او دې خبرې ته اشاره بد دی کړی چې بعض ملحدین هغه په دې خبره باندې اعتراض کوي شبهه د عوام مسلمانانو بزلونو کې اچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وشو چا سره د خدیجه رضی الله عنها سره او د خدیجه سیرت ته اشاره وکړو خدیجه رضی الله عنها د دې نوم د خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب القرشيه الاسديه بنو اسد خاندان سره تعلق ساتو او بنو اسد به قریش کې او موي چې د نبوت نه مخکې جاهلیت په وخت کې د خلکو طاهره وي او په قریش کې د اوچت نسب والا و بلکې د قریش د زنانو مشره و او د رسول سره د واده نه مخکې د دو پیری واده کړي اولنې خاوند د دیو عتیق ابن عائد المخزومي د دې عتیق سره چې واده کړو به هغه مړ شو د مرګ پورې وسره داوا او دا غنه چې دینو یو لور شي او دا غینو موهند دا غینه بعد بل خاوند ته واده شو ابو هاله ابن زراره التميمي او دغه خاوند نه دو بچی شي وی دی یو الک او بل جنې هند او هاله نه دا دویم خاوند ته مړ شو چې دویم خاوند ته مړ شو نو د دې عمر په وخت کې 15 کال او د سلويختو کالو پورې چې عمر ورسره وخت پورې واده نه وکړي تر دې چې د رسول سره بیا واده وکړو نو 15 کال بغیر واده نه و او په کم ټیم کې چې د رسول سره واده کوګر کې سیرت ولا په عمر کې اختلاف ته مشهور هغه داده او جمهور اهل سیر چې بیانې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 15 کال او د خدیجه عمر څومره 30 کال او په دې کې دا فائدہ مروته چې هیڅ خبره نه ده چې ته جنې د الک نه مشري دي کې حرج نشته خو په شرط دي چې جنې او خياري دینداري نه مشرواله به بدای کې پټ شي خدیجه رضی الله عنها باجماع المسلمین اولنی زنانه د رسول سم باندې ایمان راوړې اولنی زنانه او اولنی سړی چې رسول سم ایمان راوړې څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله او اولنی ماشوم علی رضی الله عنه او اولنی مری غلام زید رضی الله عنه نو خدیجه اولنی زنانه چې رسول سم باندې ایمان راوړې دا غسر به ولاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بچي ودی او په دی وو کې شپږ د چانه پیدا شوی شپږ د خدیجې نه پیدا شوی دم د دې شرف ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ بچي در دي نه دي اولنې القاسم الک ده او دی باندې د رسول سم کنیته ابو القاسم بیا باغی پسې چې ده په قاسم پسې بیا زینب پیدا شوې ده او د رسول سم په لونو کې مشره ده زینب ده بیا رقیه بیا ام کلثوم بیا فاطمه او بیا عبد الله
او د عبد الله لقب چې دی طیب او طاهر، طیب وته ویل کې طاهر وته ویل کېدو. دی بعض خلکو دا مطلب دی چې د طیب او د طاهر د جدا جدا دي. د طیب او طاهر دوه لقبونه دي. د چا د عبد الله. بل د رسول سم زوی دی درې مغسوک ته ابراهیم، او دا د ماریا نه پیدا شوی، ماریا قبطیه نه پیدا شوی. نو دا شپږ بچی د رسول سم د خدیجې نه شوی، او دا زامن د رسول سم درې وانه د په وړوکوالي کې مړ شوی او لونه پاتې شوی، او دا لونه بیا ټول د رسول الله سلام په ژوند کې وفات شوی. عمر وته ملو شوی د خو د رسول الله په ژوند کې وفات شوی، سوای د فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه د رسول الله د وفات نشپک میاشتې بعد وفات شوی. دا په مختصر طور ځان سره یاد ساتي، او که څوک دنه ته پوښتنه کوي یعنی د خپل پیغمبر مبارک سره معلومات ځان سره ساتي کې، نو ټول بچی د رسول الله شو و په دې وو کې شپږ د خدیجې نه پیدا دي چې هغه په دې ترتیب سره القاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمه، عبد الله. او د عبد الله لقب د طیب او یا طاهر. دا د رسول الله شپږ بچی راغی نه پیدا شي. دا بل زوی ابراهیم دا د ماریا نه پیدا شي، او زامن ټول په وړوکوالي کې مړ دي. جنکو ته عمر ملاو شو، خدای جنکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر کې وفات شوی، هغه ژوندې چې دا وفات شوی دي، سیوای د یوې لور نه چې هغه فاطمه په کوم چې رسول الله ټول زیات مینو، او هغه فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه شپږ میاشتې بعد چې وفات شوی. الله سبحانه تعالی ټول سره ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. دا خدیجه رضی الله عنها ډیره پوهه زنانه او زدي چې دغه سیرت څخه تفصیلی نه بیانوم، اسی اشاره وتکو. یو څو دلیلونه دغه د پوهه چاو د پوهه وا. اولنې دلیل دغه د پوهه چې د دې انسان سره واده وکړو، هیڅومره خیرتوب چې کله ووري د جوړه سره امین دی رښتینی دی په دغه سره واده وکړو. دغه پوهه چې دومره اوچت انسان غوړه کو. دویمه دغه پوهه په دې ذکر راخاره کیږي چې کله رسول سم غار حرا کې ناس، او ان شاء الله یا پر روان درس کې یا دغه نه بعد چې کوم درس وي به د غار حرا د واقعي راځي چې رسول ته نبوت ملاوي دو. خو دې کې مختصر دی چې رسول سم په غار حرا کې ناس، او الته په شراغ جبرئیل علیه السلام، او جبرئیل علیه السلام رسول سم ته اقرا ولا ما نبي قارئ ما نرجي سوم دو پیر درې پیر بيو دغوي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه. اولنی آیتونه چې دینه د رسول سم ته نبوت ملاو شو. نبیا رسول سم دې سړي وایي ځکه چې جبرئیل السلام به د شیونی حضور به ورکو بیا به پرېخو چې کله کور ته راغی نو خدیجه ته وی زملونی او دا اندامونه رپیدو د یرینا یخ پر راغلو په ما باندې کپړه راوچو، په ما کمبل راوچو، صادر راوچو، هغه په صادر واچو. ډیرو خيار زنانو یعنی دغه خیرتوب دی په دې ټیم کې راوساله. زمونږ په کور کې کچته دي سي معمولی د ماشوم ګوته ویني شي چې ټک دي سي معمولی ویني چې راوځي دومره چغي جوړي یو غوغا جوړ شي چې دا بسکی یو دا او هغه ټوټل چې نه هلس خزي ګوره نه هلس خزو کې دي سي یو نه چې هغه وسلې والے یو صبر وکړي دا معمولی زیره وسوي پټه ولګو نه دا په هدو خیرتوب الله باز زنانو لور کوي چې بو کې یو خدیجه ده رضی الله عنها. خدیجه رضی الله عنها پر رسول الله باندې خپ آرام صادر واچو چې کله د رسول الله ذهب عنه الروع يرت لاله یک برابر شو او ته شي چل شي هغه د خبرو وکړه وې دي چې چل شي لقد خشيت على نفسي خدیجه بزان وېریدم وې سبحان الله. رسول الله بزان وېریدو چې دا ګورې لیونه کېږم کسره سره کېږي چې دا خبره وشو. ناشنا جواب هغې ورکو، تاریخي جواب هغې ورکو، د دلیل د هغې په پوهه باندې وي کلا والله هیڅ چېرې نشي کېدی په الله مې د قسمي ما یخزیک الله ابدا، الله به تا چېرته هم نه شرموي، تا به نه خرابوي.
دومره ښکلی جواب درکړو. خو دا څه دلیل دی او تا سره دومره مضبوطه خبرې ولیکې؟ وانک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ته خو د خلکو سره مرستې کې، یتیمانانو کونډو خیال ته ساتي، په چا باندې مصیبت راشي ته سره ولاړې، د خلکو پیټي تا په شا کړي، د میلمنو میلمستیا ته کې، الله تا نه خرابوي چېرته. ګوره دله اسلام هغې نه دی قبول کړی او د هغې په ذهن کې دا خبره شته چې داسې سړی الله یې نه ضایع کوي. دا صفات په ځان کې راولي الله به تاسو نه ضایع کوي. بې روان کو په خپل ترزوي پسې بوتو ورقه پسې، ورقه بن نوفل. نه دا دریم دلیل د هغې د هوښیارتوب والا چې به بل چا پسې بو نه تو په چا پسې بوتو؟ په ورقه پسې بوتو چې دا عالم دی دی پوه دی هغه ته به خبره وکړو. څومره اوچته زنانه، څومره اوچت دماغ یې وي. نه هغه بیا واقع به انشاءالله ما تاسو ته وایي چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت څنګه ملاو شوی هلته به تفصیلا ذکر کړو. هغه بیا پوه کړو چې دا خو هماغه ملک دی په ملایکو کې چې کوم په موسی علیه السلام پسې هم راغلی و. د هغې نه دا متاثره شو چې وګوره چې ده دا خبره وکړه نو پټکې په ایمان راوړو. دا یو څو دلایل دي د هغې په دې باندې چې دا یو پوهه زنانه وه. سبحان الله، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی او د دغه کې د امام احمد، امام الطبراني او نورو کتابونو کې هم دا شته. رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل نساء اهل الجنه، په جنت کې غوره زنانه هغه څلور دي: خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم. مریم بنت عمران د عیسی علیه السلام مور، آسیه د فرعون بیبي، فاطمه د رسول صلی الله علیه وسلم لور، خدیجه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي. او دغه شان یو روایت کې راځي متفق علیه، حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وی چې اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام یو پیر پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وتویوی یا رسول الله هذه خدیجه قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. وی خدیجه را روانه ده لوخه وسره ده پای کې وسره یې انګول یا د څښاک سدي یا د خوراک سدي. فاذا هي اتتك، نو کله چې پتا پسې راشي فقرأ عليها السلام من ربها ومني، نو الله له طرف نه زما طرف نه به سلام وایه. دا دومره اوچته زنانه چې الله سبحانه وتعالی د عرش نه سلام راولېږو خدیجه رضی الله عنها لپاره. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. او زیره ولا ورکه په جنت کې دی یو کور چې پای کې به شور شغرب نه وي، په هغې کې به تکلیفونه او ستړیوالی نه وي. دا ته به دې وایي ځکه چې تکلیفونه د رسول سره ډېر تېر کړي. یعنې هغه اوچته زنانه په کم ځای باندې وه او څومره نعمتونو د رسول سره چې ملګري شوه دې سختو ته مخه شوی دی. ځکه ورته داسې کور زیری الله سبحانه وتعالی ورکو چې په هغې کې به دا ستړیوالی بیا نه وي. خدیجه رضی الله عنها د رسول سم د هجرت نه 3 کاله مخکې مړه شوې ده. رسول سم بل واده نه یې کړی دی په ژوند کې. دا هم د دې فضیلت دی. او دا چې د رسول سم نه وفات شو نو رسول سم ډېر یوازې پاتې شي، ځکه چې دا یو اوچت ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم نه تللی او په کوم وخت چې وفات کېده نو 15 کاله عمر او حجون علاقه چې کوم په مکه کې ده هلته خښه کړی شوې ده. او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دغه کندې ته کوشي او د دې د خښولو دپاره او په هغه وخت کې د جنازې د لمونځ او دا خبرې نه ویله. رسول صلی په خپلو لاسونو خښه کړې. په دې بیان کې یا په دې درس کې اخرنۍ خبره هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وفا د خدیجه رضی الله عنها سره. هغې هم وفا کړې وه، خو د چا سره وفا کړې ده هغه هم څوک دی؟ اب د دې په جواب کې 10 ګونه زیاته وفا کوي، 100 ګونه زیاته وفا به کوي. هغه دی پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. حسان بن ثابت رضی الله عنه رسول صلی شاعر، مشرکینو شاعری کړي پر رسول صلی پسې بدې ردې ویلې وي. هغه جواب کو بعض اشعار پکې دو وی حجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. تاسو پر رسول صلی پسې بدې ردې وی زه جواب کوم او د الله نه امید دی چې دې به اجر راکړي. حجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. په دې سړي پسې تاسو بدې ردې وایي چې هغه یو پاک انسان دی، یو ښکلی انسان دی، اوچتو خویونو والا دی، شیمته الوفاء، په هغه کې خو د وفا صفت پروت دی.
یعنی هغه ولم په دې باندې صفت کړی فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء او زما مور زما پلار زما عزت زما هر څه پر رسول صلی الله علیه وسلم قربان دي داغه په دفاع کې به لګو رسول صلی الله علیه وسلم صرف د خپل بیبيانو سره وفا نه کړي بلکې د خپل ملګرو سره د دوی سره چې کوم وفا کړي نشنا واقعیت به تصور کړي الله جون را کو په دې سیرت کې خو صرف دی وفات یو ګور چې د خدیجه سره څنګه وفا کړي و خدیجه رانه چې کله وفات شو رسول الله باندې غټ غم راغی او ناشنا خبره ده درابه شي چې په دغه کال کې اترم وفات شوی ابو طالب تم په دغه کال وفات شوی سوچ وکړي چې ابو طالب هم لاړ او خدیجه هم لاړ رسول الله یې کېوازي پاتې شو نو د رسول الله دی وفات ګور عائشه رضی روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی دی و استأذنت هاله بنت خويلد اخت خدیجه هاله یو ورځ زمون کور ته راغله وری وټکاو او هاله د خدیجه خور ده وی چې وری وټکاو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو اجازه دو فعرف استئذان خدیجه رسول الله ته خدیجه را یاد شو اکثر د خوین دیو دارونه د دیو شنوازونه یو شن خبري فرتاع لذلك رسول الله سره پاسید وی اللهم حاله وی حال راغلی دا وی خوشاله شو سخوی حال راغلی دا وی فغیرتو بما کې غیرت را زنانو کې د طبيعي خبره یا رسول الله وی یو مشر خزم را شوی دا خبره ختمه شوی دا قد ابدلك الله خيرا منها الله دې لغینه غرغره خزي درکړي په بل روایت کې راځي دا د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاری کې دی وی ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت على خدیجه تر رسول الله په بیانو کې په یو باندې مال دوه غیرت بنره ته څومره جو په خدیجه باندې راته وما رايتها هلاك ما لیدلم نو چرته ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول الله بډې را دول زما په مخ کې وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء کله کله به ساروي حلال کو هغه به ټوکړي ټوکړي کو ثم يبعثها في صدائق خديجه بیا به د کسان لوګي دا ولګي هغه پلانې دا براتلی خدیجه سره بناشته بیا فربما قلت له وكلنا كلب وتما دسوي كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة يا رسول الله لك بالدنيا كبلا خزنيش تسمى خديجة ده ويرسول صلى الله عليه وسلم عائشة إنها كانت وكانت 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 تسخبر يا غيره أخو دي سوا وكان لي منها ولد لما تبچی پیدا شي ودیر شي سبحان الله دې ته وفا وي او یو زمونږه طریقه ده کشره خزر ازیکو په دی باندې چې مشری ته کنځلی وکړو یو دا غیرت ته لري بازو نه تدیسی واغه پرې دوا واغه دیسی واغه دیسی نه رسول زم حق خبره حق ده بل خصوصا دا مشر خزر چې دا سړی ته په دی ګرانی چې د هغه وخت د خاون سره ملګرتیو کې چې خاون په وخت کې یوازي ورسره سره دام بیا ملګری شي بیا کارونه او هر څه تقسیم شي خاوله کې بوج ټول چاو چت کړو هغه د مشر خزي چت کړو دغه وفا د خزو سره وفا کول د رسول سم طریقه وا د صفت په ځان کې راولي خزم یو انسان دی په بل حدیث کې درځي عائشه رضی الله عنها تم د عائشه رضی الله عنها حدیث په صحیح مسلم کې دی وما غرت على نساء النبي الا على خديجه د رسول سم په بیانو کې په خدیجه باندې وماله غیرت و اني لمدرك هلاك وزو سره ملو شوی نه نو بیا ولي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذبح الشاة کله چې بچ د بیزه ګډ حلال کو فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه ملګرو له بګي مولېږي و یو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خبرې مو کړې ما رسول الله خدیجه و رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو ما ته وی چې عائشه اني قد رزقت حبها عائشه نور ما ته شي زما په دې زړه کې دغه د مینه محبت نه نوته دې زسو کما زدي کې سو کما دا لازم به دې چې دغه محبت زما په دې زړه کې د نه نوته
عائشة روایت بل امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي وی کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا ذکر خدیجه اثنى عليها فاحسن الثناء وی رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجه تذکره شروع کړه به شروع کړه که مختصر تذکره به نه کول خبره به راوغسته به شروع کړه وی فغرت يوما يرد ربك بس دا غیرت زنانو ته به خبره بما تيجي يا رسول الله ما اكثر ما تذكرها يا رسول الله مخه یاده قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها الله دې لغینه غور به بیان درکړي هغه یو یاده لس اذا لس او څومره غور دي وی رسول الله ما ته عائشه ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها دا خبره مکو چې لغینه غور دي قد آمنت بي اذ كفر بالناس هغه وخت کې هغه په ما ایمان راوړو چې چا په ما باندې ایمان هم نه راوړو وصدقتني اذ كذبني الناس او هغه وخت کې هغه ماته رښتینه ویلو چې خلکو ماته دروغجن وي وواستني بمالها اذ حرمني الناس او هغه وخت کې ما باندې ټول مال قربان کړو ټول مال را کړو چې خلکو مال یو روپۍ نه را کوله ورزقني الله عز وجل ولدها الله مال لغینه بچی را کړی د رسول الله سره کله چې قریش په پابندي ولګول د خوراک او اسخاک او هر څه به منکړو بصیرت کې براشي ان شاء الله دا خدیجه د رسول الله سره د قشان نهر بناستو د رسول الله سره ورځي به تیری شو سبا نو خوري ورځي به تیری شو سبا نو سکري دا هغه زنانه چې دومره مالدار او درې به تجارت وو هغه ټول مال پر رسول الله باندې قربان کړو هغه هر څه پر رسول الله قربان کړو نو د رسول الله بسنګ یې راشي دا ما اشاره وکړه دې طرف ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم وفات خدیجه رضی الله عنها سره کچته دا سوال پزړه کې راشي چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیانو کې خدیجه غوره ده که عائشه غوره ده نو جواب دا غي دی بعض علماء چې عائشه بعض علماء خدیجه رضی الله عنهما خو صحیح خبره غدا ده چې خدیجه رضی الله عنها په خپل وخت کې په ټولو کې غوره و ځکه چې هغه چې کوم وخت د رسول سره تیر کړي بل زنانه نه نو په وخت کې هغه غوره او چې کله عائشه ونو هغه غوره وا دا جواب دي کې دوه خبرې د ناراضي خدیجه رضی الله عنها په دې اخلا غوره دي چې د رسول سره په وخت کې مرستي کړي په وخت کې سره وا عائشه رضی الله عنها په دې غوره چې ورسته د رسول سره ژوند تیر کړي دي دغه علم خلکو ته خور کړي دي وحي خلکو ته بیان کړي دي په دې اعتبار سره بیا غوره ده نو دوه چې دغه غوره زنانه وي دې چې زموږ درس ستام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به مسله بیانو چې قریش د کعبه ترمیم کو ولې د کعبه په دویم پیر بیا تازه کوله او په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم حجر اسود ولګو او دغه شان نور واقعات د نبوت نه مخکې او بیا دغه نه بعد د چې غار حرا کې د رسول سره شي او سنو شي دا به ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی دې موږ دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کې هذا وبالله التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.